سلامونه. د زړه د حملو له امله مړینې نه په نړۍ او نه افغانستان کې کومه نوې خبره ده، بلکې د 2022 کال ارقام ښیي چې د زړه د حملو له امله د افغانانو کلنۍ د مړینې شمیره 2.5 اوړي. خو اوس په ټولنیزو رسنیو د زړه د حملو له امله د مشهورو کسانو مړینې خلک اندېښمن کړي چې آیا دا ارقام لوړ شوي دي که څنګه. د طالبانو او تر دې وړاندې د جمهوریت د عامه روغتیا وزارت د نورو برخو ترڅنګ د زړه د ناروغانو دقیق ثبت او راجستر ته کوم معلوم سیستم او ارقام نه لري. خلک هم نه پوهیږي چې دا ناروغي له څه پیدا کیږي، څه باید وکړي او که د زړه ناروغي ولري نو چېرته باید مراجعه وکړي. افغانستان کې د ګوتو په شمار خصوصي روغتونونه او یو نیم دولتي روغتون په ډیرو کمو بسترونو د زړه د ناروغانو د درملنې هڅه کوي، مګر څه باید وشي؟ په همدې تړاو مو ستاسو د پوښتنو د ځواب لپاره په لندن کې د زړه د ناروغیو افغان متخصص ډاکټر محمد ابراهیم دلیلی ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. سلامونه شینواري صاحب، مننه تاسو ته او د تاسو ټول لیدونکو ته سلام. کور ودان. ډاکټر صاحب ځینې نړیوال ارقام ښیي چې افغانستان کې ډیپریشن هم زیات شوی دی، د زړه د حملو خبرونه هم تاسو به ګورئ، خلک ویرولي دي او فکر کوي چې ګواکې دا ناروغي زیاته شوې ده. تاسو ته حقیقت څه ښکاري؟ بلې زه به دا ووایم چې د زړه ناروغي په ټوله نړۍ کې بیا خصوصا په اسیایي مملکتونو کې او افغانستان کې ډېر زیاتې شوي دي. صحیح. او دا مختلف وجوهات لري. که موږ وګورو په تېرو 10 کلو پورې د روزمره ژوند طریقه ډېره تغیر شوې ده. عموما پخوا به فزیکي کارونه ډېر وو، پیاده روي به ډېره وه، خوراکونه به کورني وو، خو دغه ټول روزمره شیونه ډېر تغییر خوړلی ده. خلک نسبتا آرام زیات کوي، خوراکونه سم نه دي، د بازار خوراکونه چې هغه غیر صحي دي د هغو استعمال زیات ده، او یو چېرته بل یو جي نه بل جي ته تګ راتګ هم په موټر کې یا نور دغسې په موټرسایکلو په نورو شیونه ډېر دي. دغه نه علاوه چاغوالی زیات شوی ده او چاغوالي سره نور مرضونه راځي لکه شکر او فشار او د کولیسټرول لوړوالی، چې په نتیجه کې دغه د زړه مرض زیات شوی ده. خو د تشویش وړ خبره دا ده چې مخکې دغه د زړه ناروغي عموما چې موږ فکر کوو یا څېړنې ښودلې چې عموما په ډېر عمر خلکو کې کېږي، مثال عمر 50 او 40 جګ وي. خو بدبختانه دغه عمر اوسط عمر د زړه د ناروغۍ وخت تېرېدو سره راکمیږي، په ځوانانو کې موږ دغه مشکل ګورو نن سبا. صحیح. زه راځم ډېرې پوښتنې به درنه ولرم، خدای دې وکړي چې پوره پوښتنې وکړم د خلکو پوښتنې. په افغانستان کې د زړه د ناروغۍ عوامل څه دي، سرچینه یې څه ده؟ ما خو اورېدلي چې دا خو د خلکو د مستو خلکو د ناروغي ده، د مستۍ د ژوند ناروغي ده. غریب افغانانو سره څه کوي؟ وایي که موږ وګورو دا څنګه چې موږ وختي یادونه وکړه، خصوصا که د افغانستان کې د مشکل ته موږ وګورو، دغه مشکل هلته شتون لري. که څه هم هلته غربت زیات ده، خو که موږ وګورو د افغانانو خوراک ډېر غیر صحي ده. له خوږو نه ډېره زیاته استفاده کوو، له غوښې نه او له غوړو نه ډېره زیاته استفاده کوو. او بل موږ یو ذهنیت لرو چې افغانان عموما موږ وایو چې یعنې یو شرعي مسله هم داسې مرګ په همغې ورځ دی، نو هغه لحاظ سره بې احتیاطي ډېره زیاته کوو. صحیح. د خپل صحت خیال دومره نه ساتو، دا فکر کوو چې انسان ډېر چاغ وي او ډېر خوراک وکړي نو دا صحي ژوند دی، خو برعکس داسې نه ده. دغه نه علاوه چاغوالی زیات شوی ده، خلک د فشار او د ذهني ټنشن او دغو له امله د سګرټ نوشي او نورو شیانو ته ډېر مخه شوې ده. او دغې نه علاوه دغه منطقه څنګه چې موږ وختي ویل، یعنې دا په نړۍ کې هغه های ریسک منطقو کې راځي چې په نتیجه کې دغه مشکل په افغانانو کې زیات شوی ده. او د ډېرو ناروغۍ د سره سره د زړه ناروغۍ باره کې هم عامه پوهنه دومره نشته. عموما د خلکو فکر، افکار او پوهنه یو څه د غلط نظریاتو باندې مبني ده، په ځای د دې چې په صحیح طریقې او په صحیح شیانو ته توجه وي. صحیح. ډاکټر صاحب تاسې د ذهني فشار لږه یادونه وکړه، د خوړو د بې احتیاطۍ خبره مو هم وکړه چې علتونو کې راځي. نور په افغانستان کې د زړه د ناروغۍ عوامل څه دي؟ مثلا د هوا ککړتیا په اړه ویل کېږي چې ټوله نړۍ کې مرضونه زیات کړي دي. آیا دا یو فکتور دی، یو عامل دی؟ ذهني فشار چې اوس په دې ورځو کې فوق العاده زیات دی، ډیپریشن چې ورته وایي،
آیا دا یو عامل دی فقر یعنی هغه د خوړو نامسؤلیت یا د کافي خوړو نه ورسېدو مسایل دا یو اغیز لري په زړه ناروغیو کې؟ که موږ وګورو یعنی عمده کوم عوامل چې د زړه د ناروغیو دي هغه د هوا سره دومره تړون نه لري ډایرکټ. صحیح. عمومي شیان چې هغه ډایرکټ له زړه ناروغۍ سره تړون لري هغه د انسان روزمره ژوند چې آیا هغه فزیکی کوم ورزش کوي او کنه کوي، دغه نه علاوه د هغه خوراک ډیر مهم ده چې آیا هغه په کور کې جوړ شوي خواړه خوري کنه د بازار، خصوصا نن سبا په افغانستان کې د بازار خوراک ډیر زیات کیږي، غیر معیاري خوراک ډیر زیات کیږي، د خوراکونو د توکو سټانډرډ په سمه طریقه نه ده. دغه شیونه ډیر عمده دي په افغانستان کې. او دغه نه علاوه شکر او فشار مرض چې څنګه هلته په زیاتېدو دي او کولیسټرول هغه سره زیاتېږي، دغه هغه عمده عوامل دي چې زړه ناروغي زیاته شوې. د دغو ټولو سربیره عموما که موږ وګورو په افغانستان کې په د 13 کلو کې حالات داسې دي چې تقریبا هر افغان یو ډیر ذهني فشار نه تېرېږي، او دغه ذهني فشار کله نه کله د دې لامل کېږي چې دغه ټول مشکل زیات شي ورسره او د زړه ناروغۍ باندې انسان اخته شي. اوس خو به د ډېرښت لامل هم د ذهني فشار او ډیپریشنونه نه، یعنی اولیت ذهني فشار او دغه ته نشو ورکولای. اولیت بیا هم د روزمره ژوند، د شکر، د فشار، د سیګریټ نوشي او د چاغوالي او د غلطو خوراکو یا غیر صحي خوراکونو استفاده به وسم اولیت هغې ته او هغې نه پس به د ذهني فشار. ډاکټر صاحب تاسې داسې ارقام لرئ زړه ناروغي خو یو سړي نه بل سړي ته نه ځي مګر په میراث کې یا په جینیټیکي لحاظ باندې پلار نه اولاد ته ځي؟ څومره په افغانانو کې د زړه د ناروغۍ نه د مړینې کچه د میراث او د جینیټیکي اړخونو له وجې شته؟ د زړه ناروغۍ چې دا د یو انسان نه بل ته نه کېږي، لکه مثال د ټي بي یا نور شیونه، دغه مرض هغسې نه ده. خو که چېرته کوم فامیل کې په مور او په پلار او په نور فامیلو افرادو کې د زړه ناروغۍ وي، نو څېړنې ښیي چې په نور افراد د فامیل کې د زړه ناروغۍ چانس زیات وي. نو هر هغه فامیل چې په هغې کې د زړه ناروغۍ وي، نو د هغه ټول افراد د هغه فامیل د دې ډېر ریسک لري یا خطر لري چې هغه هم په زړه ناروغۍ باندې اخته شي. نو بناً نسبتاً د نورو خلکو هغې ته ډېر احتیاط پکار ده. که جینیټیکلی موږ وګورو، یعنی داسې دا په دې معنا نه چې پلار ته د زړه ناروغۍ ده نو اولاد ته به یې حتماً کېږي. که چېرته اولاد کوشش وکړي چې یو صحي ژوند وکړي او یو مناسب او د صحت مطابق خپل روزمره ژوند وکړي، دغه خطر یې تر ډېره حده پورې کمیږي. نو په فامیل کې که د زړه ناروغي، نو د نور فامیل افرادو ته هم خطر شته چې هغه هم په دې ناروغۍ باندې اخته شي. او د مړینې که څوک په سابقه ولري چې د کورنۍ کې څوک د زړه د ناروغۍ نه مړه شوي، راتلونکي ناروغانو کې هم د مړینې کچه ګراف لوړ دی که نه؟ ګراف یې لوړ دی. لکه څنګه چې موږ یادونه وکړه، هغې کې ګراف لوړ دی. چون په فامیل کې که یو څوک مړ شوي، خصوصا که هغې په مخکې له 50 کلنې هغې مړه شوي، نو باید ټول افراد د فامیل ډېر زیات احتیاط وکړي، په خاص توګه د خپل خوراک، د خپل روزمره ژوند، د ورزش او د وینې معاینات باید وکړي چې کولیسټرول وګوري چې د هغې کولیسټرول زیات دی. دا د افغانستان په کچه باندې تاسې یادونه وکړه چې خوراکونو بې نظمي، خو د افغانستان په کچه زه غواړم چې بیخي افغانستان ته دواړه کې وځو، دواړه د افغانستان یو، لږ داسې په جزئیاتو په ډیټیلز باندې ووایو. کوم خوراکونه د افغانستان، کومې نشې د افغانستان، کوم سپورټي فعالیتونه؟ ځکه ما ولیدل چې ځینې باډي بلډران هم د زړه د دورې نه مړه شول په افغانستان کې، او ډېر لوړ شمېر باندې مړه شول، یو لوی اتل مو هم د لاسه ورکړه. کوم ورځني فعالیتونه په افغانستان کې دا د زړه په ناروغۍ باندې خلک اخته کوي؟ راځئ د یو د ټولو هغه کوم عوامل چې دي یو به سره وڅېړو. راځو اول خوراک ته. خوراکونه مثال د بورې استعمال،
چې په افغانستان کې ډیر زیات ده، یعنی په چیکي ډیر استعمالیږي یا کبورانه استعمالیږي، چاکلیټونه ډیر استفاده کیږي، یا غنه علاوه د ګوړې ډیر استفاده کیږي. دغه هغه نقص یا خطرناک شي نه دي چې افغانان استعمالي. بیا راځو نور خوراکونو ته. په تور د مثال هغه خوراکونه لکه کړایانې، پلاو چې په هغه کې د غوړو د سپینې یا د لم ډیر استعمال وي، دغه خوراکونه خطرناک دي چې هغه اکثریت یعنی افغانان غوښه ډیره زیاته خوري، بالکل سبزی ډیره کم خوري، میوجات عموما کم استعمالي. دغه ډیر زیات خطرناک دي. که د ورځې د سهار ناشتې کې وګورو، هغه کې د هګیو استعمال ډیر زیات ده، یعنی د یو هګۍ کې د یوه زیړ کې دومره کولیسټرول چې هغه د انسان لپاره که نور هیڅ هم نه وي د 4 ساعت لپاره کافي وي، خو خلک هګۍ خوري 3 4 5، هغه هم په غوړیو کې سرې کوي یا په بانجانو کې یا په پیازو کې. نو دغه ټول هغه غیر صحي عادتونه د خوراکونو دي. دغه نه علاوه کیکونه، کلچې، څومره خواږه، فیریني، دا ټول شیان هغه دي چې عموما غیر صحي دي نسبتا. بیا راځو روزمره ژوند ته. که موږ وګورو افغانان آرام پسند ډیر دي. په ځای د دې یو چیرته پیاده تګ وي، نسبتا په ځای د دې پیاده لاړ شي په موټر کې ځي، ډیر دغه نه استفاده کوي. فزیکي موږ څومره ګورو، څومره خلک دي چې خپل کار دفتر ته یا د جي ته پیاده ځي، یعنی ډیر کم، یا خو موټر استعمالوي یا موټرسایکل استعمالوي. ډیر خلک فزیکي دغه ډیر کم کوي. دغه نه علاوه که موږ وګورو ورزشونه، بدبختانه د ورزش دومره هلته سهولتونه هم نشته، پارکونه هم دومره نشته، خو که کوم جیم وي یا د ورزش لپاره ځایونه وي، عموما هغه خلک ورزش یا جیم ته ځي چې هغه غواړي چې خپل فزیکي باډي ښه جوړه کړي. خو د ورزش مقصد باید ښه باډي نه وي، د ورزش مقصد باید ښه صحت وي. په ښه صحت او په ښه باډي کې فرق ده. منډه یا د ویش یا مثال قدم وهل ډیر کم دي. عموما د شپې خوا چې ډوډۍ وخوري ټول ویده کېږي. ډیر کم داسې خلک وي چې هغه بعد د شپې ډوډۍ نه هغه ورزش کوي یا قدم وهي یا یو فزیکي اکټیویټیز کوي. نو دغه هغه شیونه دي. دغه نه علاوه سګرټ هلته خلک ډیر څه کوي، نور نشهیي توکو استعمال نسبتا په تېرو وختونو کې زیات شوی ده. نسوار ډیر زیات دي په افغانستان کې، چرس ډیر خلک کاري. اوس راپورونه شته دي چې د ټابلیټ کا په نامه باندې ځینې ګولۍ هم حتی ځوانان یې کاري، چې دا ډېر خطرناک ریپورټونه دي. دغه سیګرټ او چرس او کوکین دغه هغه شیونه دي چې د زړه ناروغي لپاره ډېر خطرناک دي، او هغه عموما ورځ په ورځ د دې استعمال په افغانستان کې بدبختانه زیات شوی ده او کم شوی نه ده. صحیح ده. او ډاکټر صاحب ډېر عادي پوښتنه ده، خو ډېره جالبه ځکه دا چې د ژوند ناڅاپي سټایل د افغانانو یو دم بدلیږي که نه. د افغانانو ژوند همداسې دی چې یو دم یې سټایل بدل شي، یا یو دم ډېر جګې پوړۍ ته لاړ شي، خوراکونه، سیستمونه، دا ټول شیان بدل شي. یو وخت کې ډېر فزیکي فعالیت کوي، بیا نو بیخي قرار ورته څملي، پیسې ورته راشي، کورنۍ کې یو څوک پیدا شي چې مال راوګټي یا ښه وظیفه پیدا کړي، یا یو دم د تخت نه په تخته شي. مثلا ډېر څه لرل اوس چې دی هر څه د لاسه ورکوي، ډېر غیر صحي خوړو ته مجبورېږي، چای او ډوډۍ ته مجبورېږي. دغه سټایل د ژوند بدلون دا څومره تاثیر لري په افغانستان کې د زړه په ناروغۍ باندې؟ ډیر زیات. څنګه چې موږ وختي یادونه وکړه، یعنی د زړه ناروغۍ کې ټول نه مهم شی روزمره ژوند دی، او بدبختانه د موږ افغانانو ژوندونه داسې دي چې موږ ته په ژوند کې هر څه مهم دي، که هغه د موږ کلتور ده، که د موږ مذهب ده، که د موږ رسم رواج ده، که قومیت ده. هر شي ته اولویت په ژوند کې ورکوو، خو یوازینی شی چې موږ اولویت نه ورکوو یا پام پرې نه کوو هغه خپل صحت ده. هغه که غریب وي که مالدار وي، لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه، که یو څوک په ښه موقف باندې، که یو څوک دنیاوي لحاظ سره ښه وسایل ولري، په ځای د دې چې هغه استعمال دې لپاره کړي چې خپل صحت یې ښه شي، هغه منفي اثرات یې پرې راځي. مثال آرام زیاتوي، په کور کې خپل کار نه کوي، مزدوران زیاتوي، ډرایوران زیاتوي، موټران زیاتوي، هغه فزیکي دغه بیخي صفر سره ضرب کېږي.
او کبل خواته موږ وګورو که څوک ډیر لویږي خدای نه خواسته د مالی لحاظ سره او نو هغه هم د خپل صحت له لاسه ورکوي هغه اولویت له لاسه ورکوي نور شیانو کې نسبتا ذهن زیات وي هم هغه وجه داسې موږ ډېرې داسې پیښې ګورو چې ځوانان وي د کور بعضې مهم غړي وي چې ډېر ناڅاپه مړینې راځي چون هغوی د هېڅ په ژوند کې خپل ژوند کې اولویت نه وي ورکړی هغه که دا فکر کوي چې زه فشار نه لرم شکر نه لرم هغه هېڅکله ډاکټر ته نه وي تللی هغه خپل معاینات نه وي کړي هغه خپل کور باندې مارکیټ باندې موټر باندې هر شي باندې سرمایه ګزاري کوي خو هېڅکله هم په خپل صحت باندې سرمایه ګزاري نه کوي یا خپل صحت ته پام نه کوي. صحیح. د وینې ککړتیا دا هم د زړه د ناروغۍ لامل ګرځي. پلاستیکي لوښي کارول په افغانستان کې ډېر دود دي. ځینې نور جستي لوښي کارول ډېر زیات دي لکه مثلا په امریکا کې د افغانانو په وینه کې ډېر زیات جست موندل شوي وو. دغه شیان د وینې ککړتیا هم لامل ګرځي. دغه یو څه د وینې که موږ دغه وکړو عموما چې هغه ډېر مهم دغه د وینې کولسټرول دی چون دغه د وینې کولسټرول چې هر وخت جګ لاړ شي دغه د بدن کې چې څومره هم رګونه وي د دې ظرفیت خرابوي د دې کوالټي خرابوي هماغه اخر کې همدغه لامل کېږي چې هغه د زړه رګونه بند شي او انسان باندې د زړه حمله راشي نو د وینې ککړتیا کې مهم ټول نه ډېر چې دغه د وینې کولسټرول دی چې عموما زه په دې باور یم چې اکثریت افغانان د وینې کولسټرول یې جګ دي چون د موږ هغه ژوند طریقه هم داسې ده خو بدبختانه چې اکثریت افغانان په دې نه دي خبر چې د هغوی وینې کولسټرول دي بعضې خلک دا هم امکان لري چې هغوی وزن زیات نه وي چاغوالی نه وي خو چون د هغوی خوراک د هغوی روزمره ژوند داسې ده چې هغه په دې لامل کېږي چې د هغوی وینې کولسټرول جګ وي هغوی نه وي خبره او اکثره داسې وي چې هغوی باندې یا د زړه سکته راغلي وي یا د مغزو سکته راغلي او غریبانانو ژوند له لاسه ورکوي. ډاکټر صاحب په افغانستان کې اوس خو داسې حالت راغلی دی چې تاسو ویل سګرټ نسوار ځینې نور داسې نشهیي درمل خلک کاروي نو زه غواړم په دې اړه باندې یو بله پوښتنه مو وکړم کوم درمل له کومې نشې یا کوم درمل له کومو خوړو سره د زړه د حملې امکان په روغ انسان کې په افغانستان کې زیات دی او نسوارو څومره افغانان په دې غم واړول؟ د نسوارو د زړه له حملې سره دومره تړاو نه لري هغه اکثره د خولې سرطان او نور مشکلات انسان ته پیدا کوي خو د زړه مشکل چې دا هغه سګرټ یو ډېر غټ خطر د زړه حملې سره انسان پېښ کولی سګرټ نوشي چون سګرټ دغه د انسان د رګونو او څنګه چې موږ وختي یادونه وکړه د دې ظرفیت خرابوي. دغه نه دی واضح کې ډاکټر صاحب چې دا ځینې سګرټ څکي چې ډېر واضح شي ورته معلومات وشي چې وروره دا سګرټ چې ته څکې خلکو ورنه ټوکې جوړې کړي خلک ورته یو عادي مسله باندې ګوري سګرټ څکول تاسو به هغه ټوکې اورېدلې مي سګرټ واقعا زړه ته څه ډول زیان رسوي څه ډول انسان د زړه نه غورځوي؟ ګورئ صرف زه به داسې ووایم دا سګرټ او هر هغه نور نشهیي توکي مثال سګرټ چې کوم دغه الکترونیکي سګرټ راوتي دی که دا وي که دغه عام سګرټ وي که دا شیشه یا قیلون وي هر هغه دا ټول شي نه دي کې داسې کیمیاوي مواد دي چې هغه په مرور د زمان دغه د بدن ټول رګونه ظرفیت خرابوي. خلک دا فکر کوي که زه سګرټ نن وڅکم نو سبب په ما زړه حمله راځي داسې نه ده یا بعضې دا فکر کوي چې مثال یو څوک د هغه 40 کاله کېږي 50 کاله کېږي چې هغه سګرټ څکوي خو هغه ته څه مشکل نه ده پېښ شوی خو دغه نمبر که موږ وګورو شاید یو نفر ته که هغه جینټیکلی ډېر قوي بدن ولري هغه یو ته به نه وي پېښ شوی خو په سلهاو په زرهاو ته پېښ شوی ده او په نړۍ کې په دې ډېر دقیق تحقیقات شوي دي په زرهاو خلک موږ وګورو په دنیا کې د زړه حمله یو له مهمترین عواملو نه چې انسان خپل ژوند له لاسه ورکوي او دغه ټولو کې یو نه مهم د خطر شی چې دغه سګرټ نوشي ده چې هغه د انسان ته د رګونه خرابوي د زړه کوالټي د رګونه خرابوي شکر او فشار او د سرطان د ټولو سره مخ کوي خو دا په مرور د زمان نو خلک دا فکر
فکر کوي چې زه خو ځوان یم ماته هېڅ مشکل نشته خو دوی هغه خلک نه دي لیدلي چې هغوی دغه له وجې په شفاخانه کې وي هغه خلک یې نه دي لیدلي چې د دغه له وجې هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی ده ځکه چې روزمره دوی داسې خلک ګوري چې هغه د دې مخ ته ګرځي او جوړ وي دوی هغه اصلي ارقام او اصلي دغه نه ګوري نو په دې باندې په نړۍ کې په بلیونونو ډالر مصارف سوي دي په دې تحقیقات سوي دي او دا واضح تصدیق سوي دي چې سیګریټ نوشي د زړه حملې او نور مرضونو ته یو ډیر زیات خطرناک شی ده او داسې یو شی ده که انسان په هر وخت کې سیګریټ نوشي بند کړي د هغه د صحت لپاره ګټه لري که څوک وایي چې ما 20 کاله 10 کاله څکلي دي اوس څه نه کېږي دا هم غلطه ده که 10 کاله پس هم انسان سیګریټ پرېږدي د هغه د صحت لپاره فایده لري. ډاکټر صاحب ما د کومو درملو سره کوم درمل د کومې نشې سره که استعمال شي د زړه ناروغي د حملې امکان شته دی یا زموږ خلک خو دا درمل هم په خپله خوښه یا په خپل زړه په خپله غوښتنه باندې دواخانې نه راخلي که کوم په نسخه کې ضروري هغه هم د یو ملګري ډاکټر نه په بې نسخې راخلي دغه باندې معلومات راکوي. عموما چې کوم درمل خلک استعمالوي چې هلته یا د درد لپاره وي یا انټیبایوټکس وي یا دغه رقم درمل چې خلک ډېر عموما استعمالوي له دواخانې راخلي بغیر له کومه نسخې یا کوم ډاکټر نسخه ورکوي دا دومره خطر د زړه حملې لپاره نه لري دا نور نقصانات کولی شي خو د زړه حملې لپاره دومره خطر دا نه لري. خطرناک چې کوم بعضې درمل دي هغه دومره عام نه دي هغه ډېر خاص درمل دي چې هغه خاص د زړه مریضانو لپاره وي نو عام خلک په هغې دومره خبر نه دي فکر نه کوم چې هغې ته د هغې درمل نه دومره خطر وي. صحیح. ډاکټر صاحب تاسو وویل ځینې درمل دي د سر د خوږو دپاره افغانستان کې خرڅېږي ماته هغه ترکیب نه دی یاد خو تاسو به هم لیدلي یو څوک دی سر ته یې لاس نیولی یو نجلۍ غوندې هیډیک ورته وایي که څه شی ورته وایي یو درمل دی او هغه په کافي اندازه باندې استعمالیږي مګر که په اروپا کې د چا سره هغه درمل یو پاکټ هم ونیول شي حتی سزا ورکول کېږي وایي ځینې درمل شته دی چې معلوم نه دي یا په نوره نړۍ کې بند دي افغانان یې خوري. که موږ وګورو یعنې په نوره نړۍ کې هغه که په اروپا وي یا امریکا وي دلته تقریبا 95% درمل دا کنټرول شوي درمل دي یعنې دا بغیر له نسخې ته نسي اخیستی چې هغه کې ډېر عادي درمل لکه انټیبایوټکس بغیر له نسخې موږ نسو راخیستی په اروپا کې خو که موږ په افغانستان کې وګورو خلک یې داسې راخلي لکه د چاکلیټو داسې استعمالوي هېڅ کنټرول نشته کومه چې ډېره بدبختي ده چون هر درمل چې ده خپل ډېر عوامل د نقصاناتو لرلی شي که انسان یې په سمه طریقه استعمال نه کړي یا کوم شي لپاره چې هغې ته ضرورت نه وي هغه استعمال کړي نو بدبختانه په افغانستان کې دغه کار ډېر ده هغه که د زړه وي که د فشار وي که د شکر وي که د سردردي وي که د بېخوبي وي بدبختانه دغه ټول درمل په اسانه هلته خلک راخیستی سي کوم چې یو ډېر غلط طریقه کار ده او دا باید ونیسي په نوره نړۍ کې دا شی نه کېږي. صحیح. ډاکټر صاحب افغانستان کې ډېر معمولي درد باندې هم خلک فکر کوي چې د زړه حمله لکه چې راباندې راځي او داسې هم کېږي چې سړی مړ شي بیا وروسته وایي چې خلک وایي څو وارې د سینې نه شکایت کوو د چپ اړخ نه شکایت کوو یا دا یا هغه دا د زړه د ناروغۍ لومړنۍ نښې څه دي چې نه خلک ډېر په تشویش کې پاتې شي او ډېر داسې بېغوره پاتې شي. د زړه نښې نښانیانې شینواري صاحب په سینه کې درد ده عموما دا درد داسې وي چې خلک احساس کوي لکه یو دروند شی چې په سینه یې وي یا څوک یې په سینه ناست وي او یا دغه درد زامو ته یا ستوني ته او یا هم چپ لاس خواته دا درد ځي او یا هم د درد سره ساه لنډه کېږي یا ډېر زیات خوله پرې راځي دغه هغه دقیق د زړه د حملې درد ده دا نو شاید چا باندې په وخت د زړه حملې باندې هم راسي خو کله کله دا هم امکان لري چې دغه د سینې درد یو څه ورځې یا څو هفتو مخکې داسې معمولي انسان ته کېږي او هغه هم داسې درد وي چې مثال که څوک په زینو خیږي
او ځینو خطلو باندې هغه ستړی کېږي یا په سینه کې درد راځي یا یې ساه لنډه کېږي یا که څوک په داسې په چړایي باندې خیځي مثال په یوه غونډۍ باندې خیځي یا مثال پیاده روي کوي پیاده روي منځ د پیاده روي کې د هغه ساه لنډېږي یا په زړه باندې په سینه باندې درد راځي دغه یې هغه نښې نښانیانې دي چې شاید یو څوک د زړه په مشکل یا د زړه ناروغي ولري یا زړه مشکل ولري موږ اکثره دا خلک دا بیخي اګنور کړي وایي چې دا یا به مې باد وي یو اصطلاح استعمالیږي ډېره په افغانستان کې چې باد دي نو یا چای یا بل دغسې څه بادیان وایي استعمالوي چې دا به ښه کړي خو هغه یې صحیح طریقه نه ده که چیرې څوک هم دغسې علامات ولري نو په کار ده چې هغه زر تر زره ډاکټر سره یا شفاخانې ته لاړ شي خپله ای سی جي وکړي د وینې معاینات وکړي ایکو وکړي چې هغه کې معلوم شي چې آیا دغه مشکل د زړه له وجې خو نه ده بل دغې نه علاوه داسې خلک چې که موږ چې څنګه وختي وویلې چې په هغه د زړه د مرض سره ډیر خطر ورته وي لکه مثال څوک په فامیل کې د زړه مشکل د زړه مرض ولري یا په فشار ولري یا شکر ولري یا هم سګرټ نوشي کوي دغه هغه خلک دي چې په دې کې که کله هم په دې باندې د زړه درد راځي باید عادي وانخلي او شفاخانې ته لاړ شي خپل معاینات وکړي که چېرته هم داسې عادي دا یا عمومي نښې نښانیانې دي بعضې وخت کې دا هم امکان لري چې یو چاته د معدې تیزابیت غوندې احساس شي چې هغه وایي چې د معدې تیزابیت مې ډېر زیات ده د معدې ګولۍ وخورم خو بیا هم تیزابیت نه ښه کېږي او ډېر ترې فاضاب وي نو دا هم شاید بعضې وخت کې د زړه د حملې نښانې وي نو په ځای د دې چې دا فکر وکړي چې شی نه وي ښه خبره دا ده چې شفاخانې ته لاړ شي معاینات وکړي او د خپل زړه تسکین وکړي خو ډاکټر صاحب دلته تاسې دواړه خبرې وکړې چې ډاکټر ته لاړ شئ شفاخانې ته لاړ شئ تشخیص وکړي د معدې تکلیف باندې هم کله کله سړی د زړه په تکلیف باندې کله د معدې ګمان کوي کله د معدې په تکلیف باندې د زړه د تکلیف ګمان کوي افغانستان کې د زړه د ناروغۍ د تشخیص ظرفیت څنګه ارزوي ما دا څه موده مخکې یو ناروغ ولیده اووه کاله پرې د معدې دوا خوړلې وه افغانستان کې ډاکټرانو دلته جرمني کې ورته وویل شو چې ستا د زړه 3 والونه بند دي نو ته څنګه ژوندی پاتې دا څه رقم افغانستان کې ډاکټران نه وو چې ته یې تشخیص کړی وی ویل اووه کاله ما باندې داسې دوا وخوړه بدبختانه زه به داسې ووایم د نورو مشکلاتو په څیر چې افغانستان کې موږ لرو د طب یا د طبابت په برخه کې هم موږ ډېر مشکلات لرو چې هغه داسې خلک چې هغوی په یو پروسه نه تېر سوي نه وي د هغوی سالانه کنټرول نه وي هغوی ځان ته ډاکټر یا متخصص لیکلی وي او هغلته خلک ورځي چون یو مریض په ډاکټر باندې ډېر لوی اعتبار لري هغه ته که ډاکټر هر څه ووایي یا فکر کوي چې دې کې دومره خبر د کولو نشته خو بدبختانه د ډاکټرانو هلته د هغوی ټرینینګ د هغوی تخصص دوره د هغوی پاملرنه د هغوی کنټرول د نش په حساب ده خو که څه هم موږ وګورو په تېرو 20 کلو کې په خصوصي سکتور کې بعضې ډاکټران چې هغوی د نړۍ په نورو مملکتونو کې هغوی خپل تخصص ترسره کړی و لکه پاکستان هندوستان او دغسې نورو ځایونو بیرته راغلي وو په کابل کې دوی خپل معاینه خانې دغه شروع کړې وې چې عموما ډېر تکړه ډاکټران وو او دوی عمومي اکثره په خصوصي روغتونونو کې کار کوو خو د حکومت د تیر حکومت ړنګېدو سره او فعلا چې هلته یو څه د تعلیم او د دغه سهولتونه نشته نو ډېری د دغه ډاکټرانو بیرته د وطن پرېښودو ته اړ شوي دي او بیرته نور اروپایي مملکتونو دغه ته کوشش کوي چې ووځي او خپل ژوند او خپل کار هلته پیل کړي ډاکټر صاحب تاسې زه هم هلته وډار کړم دا نور خلک هم شاید وډار شي په دې مسله باندې د زړه د قفس دردونه چې دي دا د معدې د سینې د همداسې درد حتی د سابندۍ حالت دې سره کوم مشخص فرق لري که نه کله کله خو معدې نه هم خلک وایي چې خوله ورباندې راشي درد ورباندې راشي په اوږو کې درد راشي د معدې درد
څنګه چې ما یادونه وکړه اکثریت د زړه حملې درد د سینې درد وي او دا درد په سینه کې یعنی ځکه دا لاس تاسې ما لاس ته ګوري په دغه ځای کې او انسان داسې احساس کوي لکه یو چا څه ډېر ټینګ نیولی دا سینه یې ډېره ټینګه نیولي او دی ساه نشي اخیستی یا یو ډېره غاټه تیږه په دې سینه پرته یو دی مشکل د دې لري چې دی ساه واخلي او داسې خلاصې مثال سر نه تر پښو پورې بیخي دی ټول خلاصي او ډېر زیات بوج پرې راسي یا د اعضام بیخي درد زامو ته لاړ سي یا د ستوني رګو ته یا د چپ لاس خوا ته لاړ سي اکثره وخت انسان باندې د زړه درد داسې راځي صحیح خو دا په دې معنا نه چې همیشه به همدا ټول نښې نښانیانې وي نو په کار ده که کله هم په زړه باندې درد راشي چې هغه تر 10-15 دقیقو پورې دوام وکړي نو په کار ده چې انسان لاړ شي خپل معاینات وکړي څنګه چې ما یادونه وکړه موږ افغانان که څه هم نور مرضونه ونه لرو خو د موږ روزمره ژوند او د موږ خوراک داسې ده چې هغه موږ دې ته اړکوي چې موږ خطر دې سره زیات دی یعنې موږ ګورو په 10 کلنې کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه په ځوانانو کې دا مشکل پېښېږي په 10 کلنې کې خلکو باندې زړه حمله راځي بعضې حتی صحي خلکو باندې خو د هغې دغه ریشو یې ډېره کمه ده نو دغه یې عمده نښې نښانیانې دي او بل چې ما څنګه یادونه وکړه چې سابندي مثال په زینو باندې خېځي او ساه یې بندېږي یا هم په دغه یو خو داسې سابندي وي چې هغه یو څوک ورزش نه کوي هغه مو وینو یو څه که منډه ووهي یا په زینو وخېځي یا په چړۍ لاړ سي ساه یې درېږي خو داسې ساه درېده چې په معمولي ستړیتیا باندې یا معمولي رفتار باندې ساه بندېږي نو دغه هغه نښې نښانیانې دي چې شاید د زړه مشکل انسان ولري ډاکټر صاحب دا د زړه ناروغي خو لکه چې طبعا سټیجونه لري علاجونه هم سټیجونه لري کوم پړاو کې خطرناک او کوم کې له خطره وځي ځکه خلک وایي چې که په لومړۍ دورې نه ووتې بیا بدپرهیزۍ ته شروع کړي زه دا دویم دریم نور نه مړ کوي د زړه ناروغي بدبختانه شینواري صاحب که زه چېرته ووایم که فشار وي شکر وي یا نور ناروغي وي دا یو څه دوامداره ناروغي وي انسان تې زر نه مري خو زړه ناروغي موږ ډېر داسې لیدلي چې په یو چا باندې درد راغلی ده او په یو ساعت کې دننه هغوی ژوند له لاسه ورکړی وي چون هغه دې ته بیخي پرې نه دي هغه مشکل دومره ورته غټ وي دې ته پرې نه دي چې ژوندی پاتې شي خو بعضې خلک مثال هغوی باندې د زړه حمله راغلي وي هغوی سپرینګونه تیر کړي وي یا هم عملیات کړی وي چې مثال دا سینه یې ورته چیرې کړي او بایپاس عملیات یا بایپاس سرجري چې ورته ویل کېږي هغه یې کړی وي هر وخت چې انسان ته د زړه مشکل پیدا سو یا د زړه حمله پرې راغله بعد له هغه نه هغه نور هم هغه ته خطر وي چې دغه حمله پې دوباره راشي صحیح یعنی حمله د حملې ریسک کمیږي نه زیاتېږي بالکل نو ځکه باید انسان ډېر کوشش وکړي چې هغه خپل ژوند کې تغییر راولي که یو خواته موږ وګورو دا مشکل ډېر غټ ښکاري خو که بلې خواته وګورو د دې ځان ساتنه هم ډېر اسانه ده صحیح مثال که یو څوک دفتر ته په موټر کې ځي کوشش دې وکړي چې پیاده لاړ شي که یو څوک په اپارتمان کې اوسېږي په ځای د دې چې لفټ باندې پاس کاته ځي کوشش دې وکړي چې ځینو په لاره دې لاړ شي که څوک مثال مارکیټ ته ځي سودا پسې ځي جومات ته ځي په ځای د دې چې په موټر کې ولاړ شي پیاده روي دې وکړي دغه واړه تغییرات که موږ وکړو دا یو ډېر غټ بدلون راولي د انسان په ژوند کې د انسان د زړه د ناروغۍ نه ساتنو په برخه کې دغسې که موږ خپل خوراک کې یو څه تغییر راولو کوشش دا وکړو چې د باندې خوراک بازاري خوراک مثال هغه د انرژي ډرینکس وي د برګر او پیزا او دغه شیان دې نه بیخي کمه استفاده وکړو کوشش وکړو په کور کې چې یو پخلی شوی که هغه سبزي وي که هر شی وي هغې نه استفاده وکړو په ځای د دې چې ډېر غوړي استعمال کړو کم استعمال وکړو دغه نه علاوه بوره ګوړه چاکلیټ دا بیخي بند کړو دا هغه واړه شیان دي چې انسان فکر کوي شاید دا ماته دومره خطر ونه لري که چیرې دغه شي نه انسان پرېږدي
نو د هغه ژوند ته ډیره زیاته فایده کوي. یعنی امکان لري د زړه ناروغي نه ځان وساتي، د شکر ناروغي نه ځان وساتي، د فشار ناروغي نه ځان وساتي، د چاغوالي ناروغي نه ځان وساتي، د سرطان ناروغي نه ځان وساتي. هغه شیونه چې موږ فکر کوو چې هیڅ فایده نه لري یا هیڅ کوم رول نه لري، خو هغه د ژوند کې ډیر مهم رول لري. په ښه صحت کې، په اوږد عمر کې دا شیونه ډیر رول لري. ډیره مننه. ډاکټر صاحب، د افغانستان کې خو د مصنوعي د زړه لګول د خو محال خبره ده، ډیره لري خبره ده، خو د سټنټونو لګول د سپرینګونو او یا بایپاس عملیات په دې باندې ډیر بحثونه. اول خدای چې افغانستان کې څومره په کیفیت برابر دي، دویم دا ده چې خلک زیاتره وخت کې بایپاس عملیات یو بل ته توصیه کوي. ځینې وایي چې نه بایپاس عملیات ونه شي، ډاریږي چې هغه په زوره مرګ ته ځان ورکول دي، سټنټونه لګول. یعنی څه امکان کېدای شي کوم عملیات انسان باید وکړي؟ ګوره هغه فرق کوي. فرق په دې کې کوي که یو مریض ته یو مشکل ضرور نه ده چې هغه بل مریض ته هغه عین مشکل وي. چون دا زړه داسې موږ په دې پوهېږو چې زړه ټول بدن ته وینه پمپ کوي. خو دغه کار لپاره زړه خپله دې ته ضرورت لري چې ژوندی وي، او هغه لپاره زړه دې ته ضرورت لري چې زړه ته هم وینه لاړه شي. دغه په د وړو رګونو په ذریعه زړه ته وینه ځي. دا نو د یو انسان پورې اړه لري چې د هغه څو رګونه بند شوي دي. عموما که د یو مریض 3 رګه بند وي او هغه 98-90% پورې بند وي، نو ډاکټران بیا دا توصیه کوي چې باید بایپاس وشي، چون هغه کې سټنټ کار نه ورکوي. خو که چیرته د انسان یو رګ بند وي، هغه 80% او 90% رګ بند وي، او ډاکټر د زړه معاینه وکړي او هغه په دې پوه شي چې دغه رګ په سټنټ باندې سره خلاصېدای شي، نو ډاکټر دا توصیه ورکوي چې سټنټ په ذریعه علاج وشي. خو که چیرته ډاکټر دا وایي چې باید زړه غټ عملیات وشي، موږ ورته غټ عملیات یې وایي یا سینه سیڅري، نو هغه ځکه وایي چې د هغه مشکل زیات ده او هغه سټنټ سره جوړېدای امکانات عموما کم دي، یا هغه د سټنټ عملیات ډیر خطر لري نسبتا په دې چې غټ عملیات وکړي. نو دا د انسان د خوښې خبره نه ده یا د ډاکټر د خوښې خبره نه ده، د زړه د مشکل پورې اړه لري چې مشکل کم ده او که ډیر ده. که زیات وي بیا عموما ډاکټران دا توصیه ورکوي چې غټ عملیات یا اوپن هارت سرجري وکړي، او که کم وي یو یا 2 رګونو کې وي او هغه هم ډیر زیات بند نه وي، نو بیا سټنټ سره علاج کیږي. صحیح ده. ډاکټر صاحب، افغانان دي بلکې جنوبي اسیا بیا افغانستان او پاکستان غونډې هیوادونو کې هر موضوع یا هر اړخ سیاسي شوی غونډې ده یا شکونه پکې سیاسي پیدا کیږي. دا د بلې ناروغۍ یا زخم نه، دا د درملنې یا عملیاتو لاندې که سړی مړ شي، بیا ویل کېږي ډاکټرانو له خوا چې وایي د زړه حملې یې وړه. پاکستان او افغانستان کې دا خبره د ملتپالو په اړه ډېره زیاته اوس مخته راغله. دغسې مواردو کې د شک او حقیقت څه شی شته؟ دا خو فکر کوم هغه یعنی هغه دقیق کیسو پورې اړه لري. عموما که دا ټول په ښه طریقه وڅېړل سي، نو بیا انسان ته معلومیږي چې مشکل آیا رښتیا هم د زړه د حملې و که نه نورې خبرې. نه ډاکټر صاحب، دغه دا و چې عملیات لاندې په چا باندې زړه حمله راتلی شي که څوک ورنه خبر نه وي، ناروغۍ وخت کې د تداوۍ لاندې زړه حمله پرې راتلی شي؟ دغه د زړه حمله یعنی د دې امکان لري که څوک د زړه مشکل ولري، دا هم امکان لري چې په وخت د زړه عملیات حمله پرې راشي، او که څوک مثال نور عملیاتونه کوي او دوی د هغه عموما عملیات چې کله کېږي په ټوله نړۍ کې، عموما په غربي نړۍ کې او په امریکا کې چې کوم روغ هیوادونه دي، هر څوک چې هر عملیات کوي اول د هغه نور معاینات کوي، د هغه د زړه معاینات کوي، ګوري چې زړه یې څنګه ده، قوي ده نه ده قوي، دې ته د عملیات زور لري که نه لري. بعد له هغه اسسمنټ نه د انستیزیا ټیم والا د هغه ټول کتنه کوي، معاینات یې کوي، هغه نه بعد هغه عملیات ته مخکې کوي. نو دا هغه یو سمه طریقه ده. خو بعض افغانستان کې آیا دا څومره کېږي دې پورې داسې دقیق معلومات نشته، خو د دې امکان لري مثال یو څوک د کولمو عملیات ولري او هغې کې که ډېره خونریزي وشي او هغه ونه درول شي، نو د وینې د کموالي له وجې هم بیا د زړه حمله راتلی شي. ډاکټر صاحب، او یا مثال میکروبي سي او میکروب یې دومره په بدن کې خپور سي
چې هغه نور په انټي دغه باندې نه کنټرولېږي نو هغه د هغه د وجې به امکان لري چې زړه ودرېږي نو هغه یو دومره یا اول د زړه مشکل نو خو د یو بل مشکل له وجې زړه درېږي. صحیح. درې موضوعګانې درې کیسونه په دې وروستیو کې راغلي دي د مفتي منیر شاکر د کرکټ بورډ د امپایر بسم الله جان شینواری او اوس یو بل موضوع د مطیع الله تراب سه یو خو لکه چې دا د کلمو خبره چې تاسو وکړه دا د بسم الله جان د مرګ موضوع شاید شکونه د خلکو رافع شي یا زما تقریبا یو څه رافع شي. د مفتی منیر شاکر خاص زخمی شوی و او اعلان وشو چې د زړه د حمله پرې راغله او مړ شو. بسم الله جان دغه دا و چې د خېټې عملیات کړو د چربي او بیا خبر راغی چې زړه حمله پرې راغله مړ شو. او د مطیع الله تراب پر رابطه باندې چې خپل کلیپونه راوتلي دي هغه وایي چې ما څه وخوړل اوس مې چې د سبا پورې ستونی مې خوږېږي او ډېر بد وضعیت مې دی یعنی خوراک را باندې ښه نه دی لګېدلی. ماښام اعلان وشو چې د زړه د حملې نه مړ شو. د عام انسان په توګه باندې تاسې یو ډاکټر په حیث باندې تاسو ته هم دغسې شک پیدا شو د دوی مسایلو په اړه که نه؟ شینواری صاحب که زه د طبي لحاظ جواب د دې ټولو که زه خپل نظر سره ګورم که د مفتي منیر شاکر خبره وي خونریزي که هر ځینه وشي که هغه د پښې نه وي که لاس نه وي که هر ځینه وي او دومره خونریزي وشي چې هغه زیاته وي د دې امکان لري چې هغه زړه ودرېږي چون انسان هغه وخت کې مري چې زړه یې ودرېږي او د زړه درېدا ډېر لاملونه یې چې یو لویه لامل یې خونریزي ده او په دغسې مسایلو کې چې چاودنې کېږي او دغسې مشکل پیښیږي شاید یو عام خلک په دې دومره پوه نه وي خصوصا په هغه اسیایي نړۍ کې چون هغوی په دغه ټرینینګ نه دي سوي چې څومره مهم ده که یو څوک زخمی وي د هغه اولیت دې ته ورکړي چې خونریزي بنده شي نو امکان د دې شته چې زړه د خونریزي له وجې ودرېږي بالکل د دې امکان شته. دومره زو د کرکټ بورډ د امپایر دا فکر کوم یو څه چې بعضې دوستانو ملګرو نه ما معلومات وکړو د ده په اړه دا د دغه عملیات یو څه کمپلیکیټ شوی و او هغه میکروبي شوی و او میکروب بیا په ټول بدن کې دومره خپور شوي و چې بدبختانه هغه میکروب په زړه په رګونو په ګردو په یعنې په ټول ځایونو اثر کړو چې په نتیجه کې زړه درېدلی او وفات شوی او دغه نه علاوه دریم کس تاسې یادونه وکړه تراب صاحب نو دا اوس انسان په دقیقا نسی ویلی چون د هغه کلیپ خو راوتی خو انسان نسی ویلی چې آیا شاید تراب صاحب باندې د رښتیا همدغه د زړه حمله راغلې وه او په داسې وخت کې پرې راغلي چې هغه څه خوړلي نو هغه ټول حالاتو ټولو دغه ته په کتو یا تحقیق چې وسي شاید انسان یو نظر جوړ یو فکر یو نظر جوړ سي داسې صرف کلیپ نه به فکر نه کوم چې امکان د دې ولري چې انسان پوه شي سیاسي مشکل بچ شو. صحیح. ډاکټر صاحب تاسو افغانستان کې کار کړی دی دلته ارقام راټولول د زړه د تکلیفونو په رابطه باندې بیا د زړه د ناروغانو لپاره تجهیزات بیا د دې ناروغۍ په رابطه باندې پوهاوی بیا د زړه درمل چې ورکول کېږي ناروغانو ته بیا تخصصي درملنه دا ټول شیان څنګه ارزوئ؟ بدبختانه د یعنی نور مشکلات چې افغانستان لري د طب برخه هم ډېر مشکلاتو سره مخ ده که موږ وګورو په تیر د جمهوریت په دوره تقریبا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یا د دوی څومره بودیجه چې وه او یا نه اتیا سلنه تقریبا په نورو هیوادونو پورې تړلې وه نورو ډونرانو پورې تړلې وه چې صرف 0% دولت کولای شي چې خپل بوج په سر واخلي او دا بودیجه هم ډیره کمه وه اوس هغه مشکل نور هم زیات شوی ده نو عموما دغه حالت ډېر د تشویش وړ ده که په هر
کوم شي نه ستاسو یاد کو دا ټول ډېر د تشویش وړ ده. عامه پوهنه نشته، درمل سم نشته، خلک په دې نه پوهېږي چې کوم ځای صحیح ځای ده او کوم خصوصي سکتورونه چې دي بدبختانه د هغې مصارفونه ډېر زیات جګ دي چې هر څوک هغې ته لاسرسی نه لري. که دولتي سکتور کې وګورو هلته د هغه امکانات تقریبا صفر سره ضرب دي. همدغه وجه ده چې افغانان غریبانان ډېر زیات مجبوره دي چې د خپل د علاج او د دغه لپاره نورو هیوادونو ته مخه وکړي، که هغه افغانستان وي، هندوستان وي یا ایران وي. نو له ډېرو مشکلاتو سره په دغه برخه کې افغانستان یو ډېر بد او ډېر مشکل حالت کې دا چې نږدې وختونو کې انسان داسې فکر نه کوي چې دغه حالت شاید زر تغییر وکړي. دغه خرابو حالاتو کې حکومت ته دغه بد وضعیت کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده د یو متخصص قلبي په ډول باندې؟ د ما خلکو ته سپارښتنه به دا وي چې مثال کوم کارونه دوی کولی شي چې په هغه باندې مصرف نه راځي، صرف د دې ارادې او د دې پلانګذاري ته ضرورت لري چې هغه دوی په خپل ژوند کې له ډېرو مشکلاتو، صحي مشکلاتو چې هغه د زړه هم دي دې ته نه ساتلی شي. لکه څنګه چې موږ یادونه وکړه په خپل روزمره ژوند کې د تغییر راولي، په خپل خوراک کې د تغییر راولي، سګرټ نوشي دې پرېږدي، کوشش دې وکړي چې یو صحي ژوند تېره کړي. دا به په اوږد مهاله کې دوی ډېر زیات مشکلاتو نه وساتي، د دوی ژوندونه به ډېر مشکلاتو نه وساتي، ډېر مرضونو نه به یې وساتي، ډېر مصارفو نه به یې وساتي، ځکه چې دا د دوی په لاس کې دي. که راځو د دولت او د حکومت خواته، نو دوی که کوشش وکړي چې دغسې متخصصین چې په نورې نړۍ کې دي دوی سره تماسونه ونیسي، دوی ته د وطن کې د کار زمینه داسې مساعد کړي چې خلک زړه ښه کړي چې وطن ته بیرته راسي. خو هغې کې یو غټ خنډ د تعلیم خبره ده چې د ماشومانو د نجونو د تعلیم نشته، نو څوک زړه نه ښه کوي. خو بیا هم دوی کولی شي چې بعضې ډاکټران یا بعضې روغتونونه چې اوس هم په افغانستان کې دي او هلته یو ښه تکړه ډاکټران دي، هغوی ته دغسې زمینه مساعده کړي تر څو نور د زړه ډاکټران، نور ډاکټران خپله په افغانستان کې دوی ټرین کړي او هغوی د هغوی تعلیم او تربیه کې یو رول ولوبوي تر څو خپل وطن کې یو څه د تکړه د زړه ډاکټران شمېره زیاته شي او خلک هغوی سره رجوع وکړي او خپل مشکل ورسره حل کړي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ډېر مصروف ژوند لرئ، کور مو ودان چې موږ ته وخت راکړ. مننه شینواري صاحب، ډېره مننه.